बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला ख़ालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला। क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़द्र हज़रात, डेरो मुअज़्ज़ज़ो मशरानो, दरनो मिलमनो आउददी अलाक़ी सरा ताल्लुक़ लरुनको अवामो ख़वासो अल्लाह जल्ल जलालुहु दिस्तासो ज़ुमुंग द टोलो द कामिल ईमान आज़िम दौलत नसीबो गर्ज़ई और रब्बुल आलमीन ची सुमरा ज़मुंग उस्ताद मुताल्लिक़ीन दी बिलखुसूस अगा मुसाफर रुना चावी पबार मुल्कुनु की द सफ़र वरज़ पे सबाकी वो बयानात तावी देर इंतज़ार के देवी जुमेना बलिता अल्लाह जल्ल जलालुहु दी दद्वारो जिहानो
په خوشالو باندې سره د ستاسو او زمونږ د ټولو خوشحالي نصیب وګرځي. محترمو، مخکې جمعه باندې مونږه د زکات متعلق سباز خبري شروع کړي، خو هغه سناسه مینس کې موضوع لګبل طرف تلاړه. عزیزانو، زکات دا یو اهمه فریضه ده. سرنګ چې موږ په منګو تاسو باندې فرض دی، همدغه رنګ په منګو تاسو باندې زکات هم فرض دی صاحب د نصاب باندې، حج هم فرض دی په صاحب د نصاب باندې، دارنګ منګو تاسو روزه صاحب طاقت والا باندې نو دا فرائض کده مانزه دي کده حج دي کده زکات دي کده روزه دي دا ټول به ان شاء الله موږ تاسو د الله رب العالمین نه غواړو چې الله موږ ته د پورا ادا کولو توفیق او نصیب وګرځي، او هغه اعمال د خدای زموږ نه صادري چې الله په ناراضه شي. هغه عمل څه دی؟ هغه ریا یو داسې بدرنګ عمل دی چې دا د اعمال رنگ بدرنګي. ځکه چې احادیث مبارکو کې ریا ته نیم شرک ویل شوی، نو دا که په عبادت کې وي مالی او که بدني عبادت کې وي. دیو جن قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي 4 سره تاسو احسان وکړئ نو به ور باندې من زباتل او ایذا تکلیف مو ور رسوي، نو ورته تکلیف رسه، نو ورته ایذا رسه. زمونږه بازي پښتنو کې بازي عادتونه دي چې هغه ټک نه دي. مونږ چې چا سره لګي احسانو کو به ور باندې اثبات. قرآن کریم د دینه منع فرمایلی. حتی که مونږ او تاسو د صحابه کرامو تاریخ مطالعه کو، زما محترم ورونو د صحابه کرامو تاریخ هغه مونږ له بهترین درس را کړی. هغوی چې چا سره به احسان وکړو په هغه طرف باندې به چې د هغوی کار نه بدلل، او که کار به و نو که لاره به بدلېده لاره به یې بدلوله، او که چا به ورسره احسان وکړو نو احسان به نه هېرولو. نن دور او زمانه زمونږ داسې ده، پښتو کې یو متل زمونږ د مشرانو او زنانه به کولو چې څه وړه خیشته پیشته او څه مینت په تناره. څه زمونږه معامله ګډه وډه ده، څه د ورکونو معامله ګډه وډه ده، څه د اغوستونکو معامله ګډه وډه ده. نو الله رب العالمین زمونږ استاد ورکړه او راکړه، اغستل او ورکول، که د زکات په شکل وي، که د صدقاتو په شکل وي، که د سرسیا په شکل وي، که نفلی عبادات وي او که وجوبي وي، الله رب العالمین دې ټول د خپل رضا لپاره قبول او منظور فرمایي. نو کوشش به دا کوو چې د ریا نه ځان وساتو. لومبی دویمه خبره دا ده چې موږ او تاسې څرنګه د مونځ پابندي کوو نو دغه رنګې به د زکات هم کوو. زمون وخت کې اوس د منځونو که چاته ووایه نو هغه 1000 رکعاته نفل کوي، نو 1000 رکعاته نفل ورته آسان دي، خو که د زکات متعلق خبر راغله نو دې ته بیا برابر نه دی. اولا زمونږ بعضې وروڼه دا خبره وکړي مړه بس زه ډېر ورکوم. نه وروڼو ګوره یاد ساتئ، چې ډېر ورکوې د حساب نه بعدې ورکوه، خو ته به ډومبی ځکه خدای پاک زکات پس لازم کړي په نصاب باندې، ته به خپل حساب برابر کړي چې ما سره دومره پیسې دي، بیا دې خدای وکړي چې د هغې نه 10 لکه سیوا ورکړي، خو ډومبی به ته حساب برابرې. زما دومره مال دی، دومره نغد دی، دومره قرض دی، دومره په چا باندې دي، دومره چا را باندې دي، دا ټول حساب به ولګې. نو بیا به د هغې نه بعد زکات ورکې، نو دغه زکات په ان شاء الله به تا ته مال ډېری، دا به د عمر ډېری، دا به په حکم د خدای او فضل د الله سره به د بچي صالحه ګرځي، او خدای به د ډېرو مصیبتونو نه بچ وساتي. نو زکات به ورکو ان شاء الله په کومې طریقې سره چې کومه طریقه شریعت وضع کړې ده، ځان نه به طریقه نه وضع کوو. موږ د بعضې ملګري موبایل وکړي یاره مولوي صاحب زه خو دا شل دی چې بس زکات ډېر وباسم، حساب بس کله کله رانه پاتې شي. نو زه اکثر ملګرو ته یم چې نه وروره ما نه چې تپوس کړې نو زکات په
هغه چا دی چې هغه سره پیسې وي ته په کار دی د پلاټونو د مکانونو د هر یو څیز حساب ولګې بیا د هغې نه بعد زکات زر در باندې کېږي نو زکات چې زر وویستلو په 1500 روپۍ صدقه ورکه زر صدقه ورکه خو زکات ته به حساب کوو بغیر حساب به زکات نه وباسو بیا دویمه خلق یو بانه جوړي هغه هم تاسې ته وایم وروڼو ځکه ما سره رابطې بار بار کېږي نو زه دا خبره کوم دا اوس هسې ګنټه 2 غنټې بعد به انشاءالله د هوا کې دا بیان تقسیم شي وبرسېږي انشاءالله د هر چا ملګرو ته بعضې ملګري دا تپوس کوي یاره جي ما باندې زکات فرض دی خو زه خامزم روژه کې بیا ورکم نه وروڼو زکات کې تاخیر کول مکروه دي پنیز د فقهاو باندې زکات در باندې واجب شو نو دا پټې مور کول پکار ته یو زکات ایڈوانس کې وباسي اوس مثال په تور باندې زکات اوس وستلو حساب دی برابر کو سوچ در سردار آگئے چی انشاءاللہ در روان کال دا پارا زکات اوباسم را اولگی گا بے پروجہ کی اوباسا دا مخی کال زکات پروجہ کی اوباسا دا دے کال جی کم زکات دا فوراً فقراؤ تا حوالہ کوا دا بھئی سارے نا رونو درېمه خبره چې هغه زیر غور دا هغه به موږ او تاسې او مسافرونه ټول په ذهن کې نیسو چې زکات به ورکو چاته ما نه یو ملګري تپوس کوي زما نه پلار بیل دی او زما د پلار معامله هم ګډه وډه شوې وه شیطان خو ډېر حرامي دی که وسوسې سړي ته اچي ما د پلار معامله ختمه ده خو اوس مې پلار انتهایي غریب دی ما ول جمعې ورځ بیان ته بیا کېده بیا بله جواب ملو شي انشاءالله معلومه سره درته نه کوم غرض مې دا و چې نور خلق یې واوري وی زما پلار سره تقریبا رابطه کټاو خو اوس مې پلار ډېر غریب شوی دی نو که زه زکات پلار ته ولېږم څنګه دی او وی بعضې مولیان دلته راته وایي چې بلکل یې ورکولی شي د احسان په شکل باندې نو هغه رور دې موري چې زکات د زکات په شکل باندې که ته پلار ته ولېږي نه ستا زکات شو او نه د زکات ته فریضې نه خلاص شوې پلار سره به احسان کې مور سره به احسان کې نه په اصل باندې کېږي نه په فرع باندې کېږي اصل پلار فرع مو اولاد دی نه زوی ته ورکولی شي زکات نه لور ته ورکولی شي نه پلار ته ورکولی شي نه مور ته ورکولی شي نه نیا ته ورکولی شي نه نیکه ته ورکولی شي ورور ته که بیل ورکولی شي خور ده بیله ده ورکولی شي د پلار په مال کې حصه نه ده نو رور ته ورکولی شي خو پلار خپلې لور ته زکات نشي ورکولی دا مسله مسافر دی موري او دلته دی موري انشاءالله ټولو څلورمه خبره چې هغه ډېرې په دې باندې بحث په علماو هم کړی هغه دا ده سیدان کوم چې اولاد رسول صلی الله علیه وسلم دی سیدان حضرات موږ او تاسو ورته باچا صاحبان یو دوی له به زکات نه ورکوي ته غریب دی نو غریب سره احسان وکړي زکات په نه ورکوي ولې بیا نه ورکوي دا زکات ته مال خیره دی اولاد رسول هغه پاک خلق دی نو د مال خیره به اولاد د نبی ته نه ورکوي نو دا د هغې عزت دی ما ته بله ورځ یو ملګري پیسې را ولګلې 10,000 روپۍ وایي دا زکات یې پلانکي باچا صاحب ته بیا ورکړي بار زمونږ یو ملګری و ما سره ډېر زیات تعلق دی 15,000 روپۍ ورشته 15,000 روپۍ ول دا 15,000 روپۍ به هغې ته ورکړه او 15,000 روپۍ به ته مدرسه کې بل کوم استاد هغه ته ورکړه ما د مالدا شل چې دا زکات دې کوم په نوم کړی دغه 15,000 روپۍ زکات چې ته یې باچا صاحب ته ورکړه نو باچا صاحب باندې زکات نه کېږي او ډېر غریب دی ما ویل دا شل چې خدای بلا پیسې درکړي دي دا په صدقه کې ورکړه الله بدله بدلې درکړي وی تا یو خبره کړې وه چې 1 روپۍ زکات 1 لاک صدقې برابر دی مالدا ما نه وکړه دا شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه کړې وه ما د هغې نقل کړی زه به یم چې 1 روپۍ زکات ورکول د 1 لاک نفلي صدقو نه بهتر دی هغه زمونږ د اصولو مسله ده ولې نفل یاره که تاسو ته به زه یم دا حاجي صاحب 1000 رکاته نفل کوي خو د مخصوصا لمونځ فرض نه کوي دا 1000 رکاته نفل ذکر به کنه خو چې فرض نه دی کړي دا نفل دا 1000 نه بلکې 10,000 رکاته نفل د فرضو د 1 رکعت سجدې ته نه رسېږي نو بیا نو زکات هم داسې دی زکات نه ورکوي نو ما د مالدا شلو که چې
خدای پاک دومره درکړي دي نو که زما معنی احسان ورسره وکړه بس بیا را دوباره مو بالکل احسان ورسره بس زما د خوانه صدقه ده ورته ورکړه نو سیدانو له به زکات نه ورکو ولې بیا نه ورکو هغوی اولاد رسول دي هغوی سره به همداسې احسانات کو انشاء الله کو به که نه به کو ګورې رونو اولاد رسول ده او په دې نظر نه ګوري چې دا خو داسې دی او دا خو داسې دی نه نسبت دا ډېر قوي څیز دی ګورئ نسبت زمون په دې معاشره کې دا نسبت ختم شو چې کله ختم شو نو لاړه معامله ګډوډه شو دعا مو نه قبلېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمون د مذهب امام دی یو سید ورسره په مدرسه کې مدرس الله دې مونږه د خپلو مشرانو د بېادبۍ نه وساتي کاغه علماء کرام دي کاغه زمون استادان دي کاغه سیدان دي غیبت ایچا قسم مکوی رونو غیبت قسم خراب چیز دی زمرګونو ته کله کله ګورې که داسې یو سړی وي نیک سړی وي او د جومات مخ کې بېادبي دي ډېره معافي بېادبي دي معافي کاغه د زنا عمل کوي نو څومره به دې د ځان پورې خفه وي او خلک به مور پورې خاندي چې بدبخته دا ولې خو ګوره یاد ساتي د زنا نه سخت څیز چې دی هغه غیبت دی موږ یې کوو موږ غیبت کوو محبوب فرمایي د زنا نه سخت دی نو غیبت ولې کوئ نو غیبت ته هیڅ هم نه دی پکار که امي دی که عالم دی که سید دی خو د چا غیبت مه کوئ غیبت داسې یو خراب څیز دی دا د انسان نه بیا قیامت کې وزن راکموي ګورئ آسان طریقې سره ته خبره وکړم مونځ به در نه را اخلي روژه به در نه را اخلي زکات به در نه را اخلي تا ولې ما پسې خبرې کړي زموږ یو مولوي صاحب هغه ډېر زیات د دې مخالف و هغه سره به چې د چا خبره شروع کړه نو فورا بیا دا خبره کوله یا د خدای بنده د هغه ټکټ یا د خدای بنده د هغه جامې پاکې او خپلې خیرنې دا د هغه یو طریقې کار درته ویل یا د خدای بنده د هغه پاکې او خپلې خیرنې قسم دی چې کله وفات کېدو تاسو په خدای باور کې دا لوی مسله ده چې غیبت نه کولو قسم دی خولې د خاندانه ډکه وه زه خپله جنازه کوم یو ملګري ماته وایي مولوي صاحب خو خاندي مال خاندي به نه مال هغه ګناه نه د ځان ساتلی چې موږ ورته کبډۍ باندې ورځو وایي کومه ګناه مال غیبت د مال غیبت نه دی کړی نو الله دې موږ د غیبت نه وساتي علماو غیبت به نه کوو د عوامو به نه کوو هېڅ چا غیبت به نه کوو غیبت دې ورک شي زنا نه سخت څیز دی نورونو یو کسو پیسې ورکړي او چا ته زکات کتابونو لیکلي دا واقعه یو بزرګ واقعه نقل کړي او عالم فرمایي چې زکات یې ورکو نو چا ورته ویل دا خو سید دی خو سید دی چې دا تا ورته زکات ورکو هغه ویل ښه چې ورپسې ورغی ورته ویلې دغه دا هلکه ته خو سید یې او تا زکات واخیستو دا ولې نو هغه داسې ډډې ته وایي تا چې ما ته راکولو تا ما ته څه وویل وایي تا وویل چې دا زکات دی وایي ښه د زړونو فیصله الله سره ده ما دا زکات د ستا نه د پلانکي فقیر دپاره اخیستی او زه چې لاړ شو نو دې ورته زر اشرفۍ ورکړې وې دا زر اشرفۍ والا دا زکات یې قبولې کړه هغې اشرفۍ واغستلې زړه کې دا فورن شونډو سره م وویل چې یا الله د دې نه ما دا زکات قبول کو د پلانکي فقیر لپاره نو دې د لاسه ونیولو بوی تلو ورته وایي ته دې تپوس وکړه زه به بار ولاړ یم د کس سره خبرې ورته وایي ای د خدای بنده تا له چا څه درکړي هغه ورته ویلې او پلانکي باچا صاحب ما له 1000 روپۍ زکات راکړی خو چا ورکړی او یو نیم سل اشرفۍ سیوا ما ته راکړلی خدای راته ویل چې خدای په امتحان کې پاس کړم دې ټکي ته مو خیال دی دا په دې شکرانه کې الله ته ورکوم چې الله زه دې په امتحان کې پاس کړم پردی مال حقدار ته ورسېد چا حق هغې ته ورسېد د شپې خوب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره ملاقات شو دا چا چې زکات ورکړو ورته وایي
ته زما په بچو باندې شک کې زما بچی پردی مال نه خوري دا د فقراو مال دی دویم زما بچی خیره نه خوري نو سید چې وي هغه زکات نه قبلوي او چې ورم کې په خطا کې بل چاته رسي دا د سید علامه ده ما ته مرګي استاد سیدان ډېر خوښ دي خود به خوښ د چا سره مینه دغه بچی به نه خوښ د چا سره مینه دغه بچی به ور باندې ګرانی زه تعالی هم تر ډېر محبوبي خو د بچی رنگ د نه ګورم نو دا تاسو سره مینه نه ده چې تاسو سره مینه استا بچي بلا تګرانی نو سیدانو ته زکات په دی وجه نه ورکو چې دا اولاد رسول صلی الله علیه وسلم دی اسی خبر به د تکم حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما یو فقیر راغی لوی خلق دی د لوی خلق زړم ډیر لوی امنګ زړم واړه دي نو مالم زمنګ داسې دی چې الله رب العالمین دې قبول کړي خو به هر حال مشکل ده ډیره مشکل ده حسن ابن علی رضی الله تعالی عنہما مبارک ته فقیر راغی ورتوی اید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسے مبارکہ راغلم دیر ضرورت مندم مال تمی ضرورت دے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی اید خدے بندوائے سردی ضرورت دے ورتوی بی بی می بیمار دا تا تراغ لما ورتوی اید اللہ بندہ تلارشا مال بدرشی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک توی اید جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیا زکات پس راغلیم زکات راکا اور توی اے دو خدای بند تپوس مکو زلال شو کار بلیوش حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رورتا جواب لیگی اے حسین ابن علی اے زمارورا کور کی سشتکنا ورتوی اے دادی او دادا زویا کور کی سنشترے سجومات ازان پر خلاص کرے دے حسن ابن علی ہوئی لارشا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ زوی تہو آیا عبداللہ بن جعفر آگے تہو آیا کہ حسین ابن علی ہوئی کسدر سروی زما پکار دی اللہ اکبر ہاشمی خاندان دے اور توی کور کی چی صوبی گا اخلاص یو خرا سر پاتی دا یو خدا نور ارس اخلاص دی باز دا بعض سائلین اگر ارچا تا سوال نکی او تاستا میں ہم گوڑے ارچا تا موئی زدی مدرسو دا چاندو مخالفت کوم بعض وقت کی دا سے چاندی مباڑے کہ دی سر دی دین وقار تا صدمہ رسی گی قرآن کریم عزت من بانے دا لازمین دا چھ مدرسہ دی لسچت آباد کو پس سرک مجھے کٹا چاولے چگے دی وہ چھ صابت چاندے روڑے عیسیان و اندوان ٹول تیری کی جدا سوئی دا دوی چاندو جماعت نہ جوڑی گی نزدہ سے چاندو سخت مخالفم اللہ رب العزت منگا پدے نئی مکلف کری چشل چتا مدرسہ جوڑا کاؤ چاندے غوانا ولی بچاندہ غوانا قسم دے زان ٹکا طالب خلق چاندہ ضروری چدا کار برابر خمم علتا کمزوری و اللہ دے رحمو کی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک و فرمائل کہ دیش نظانو ساتے دا لازمی خونہ جدے جماعت کے ماربل لگے یا جماعت کے ٹیلونے لگے یا جماعت کے چکم دیتا دا سننگونے کے دیدے پارا چاندے مغوارے کتا سے ہوئی چھ مولی سے زمانگ الحمدللہ دا چاکڑے دے دا سلنگم چاکڑے دا ٹیلونم چا لگولی دا یو مومن خور لگولی اگی خپل پیسے را لګلی خپل پټه خرڅ کړي او دای لګولي چې لګي الله پاک دې توفیق تاسو ټولو درکړي چې په دې جمعات کې سرو زرو دیوالونه جوړ کړي هغه باندې زما سره خو یا ساتي دا چاندا به من کلم نه غوښتي
الله به زمون ګوره الله جل جلاله ستا مکان ته نه ګوري، ستا دې سجدې ته ګوري چې دا سجده ته د چا د پاره لګې په دې ځمکه باندې. نو اصل چیز هغه اخلاص دی. نو چاندي او دویم دا چې د مدرسې ضرورت به هر چا ته ویم نه، هر چا ته ور رواني زما د مدرسې دا ضرورت دی او زما مدرسه کې طالبان دی وګي دی او دا دی. مانا بل اور چا په بونیر کې تپوسو کو میډیا والا راغلی زما بیان نو مانه تپوسو نه کول، ما ساده جوابونه ورک، ما زه په دې سوزن نه پوهېږم، فقیر سره الحمدلله د خدای نه ډېر زیات راضیم، بس ډېر شکر دی الحمدلله. لویه مدرسه جوړه شو جوړیږي به ما ته بار ملکونه رابطې کېږي څه شی دې پکار دی او څه شی خدایا زما چې څه پکار دی هغه صرف تا سره دی، هغه سره هغه ایمان کامل خدایا دا نعمت ترا نصیب کا خدایا. نور ارس ډیر دی تاسو لم دا خبره کوم چې ار چاته به د خپل ضرورت نه پیش کې غوري چې زما دا کار دی او کدار سره برابر کی او دا زما ضرورت دی. نه 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 هغه سائلین هم ډیرو خيارو د نبی علیہ السلام زمانه ته نږدې خلقو، هغه ډیرو خيار خلقو. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی اخرا اولگا قیمت لگوا اور توی زما دوخ قیمتا تنش ادا کولے اور توی زب ادا کما اخرا اولگا اور توی اے حسین ابن علی دا اغا اخدا دا اغی اخی بچے دے چکل دا دی مور لنگ شلا اخی دا بچے روڑلو سردار کونین جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اخی پی اس کلی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه چې یا الله د دې په مال کې برکت واچوا. نو الله رب العالمین د هغه اخی د بچینا مونږ ته دا اخرا کړی دا، مونږ یو اخم په پیسو باندې خرڅ کړی نه دا ځکه چې دا دعا د جناب رسول الله دا. نو قیمت نشي راکولی خو همداسې به درکم او قیمت خبره به نه کې، قیمت ګران دی. هغوی هم ګورې برکت مني، هغوی هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا یقینا چې د حضور پاک دعا کې برکت نه نور بل څه کې برکت دی. خدای دې زمونږ استاد سي په زړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا برکات او غروب را وګرځي. نبی علیہ السلام امت ته دعا کړې ده، کله نبی علیہ السلام د امت د پاره حضور پاک دعا نه وکړي موږ به ټول تباوي. دا خو د حضور پاک دعا ده، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ده. الله دې زمونږ استاد لپاره دعاګانې قبول او منظور کړي. حضور پاک ول خدای زما د امت بخنه نصیب کا، اگر کده دوی گناهونه د غرونم درانوي الله ته ورته بخنه نصیب کا. نو نبی علیہ السلام ته خدای وای ولا سوف يعطيك ربك فترضى. نو د حضور پاک رضا پس کې دا چې دا ټول ګناګار امت الله وبخي. نو عبد الله بن جعفر فرمای رضی اللہ تعالی عنہما چې خو ډیره قیمتي ده، ګوره قیمت نه لګوم هغه ورته وایي زیدا سزا کې لګوم کدا غینا خبر شولی اسره چې دو خسره تزان مرا وقف کی تب مور سره راشي اور تو وی وایا سدی وی زمارور تا یو سایر راغله دے هغه ته وی زکات راک اور تو وی ما سره زکات خبر پرېدا دانه زکات را سره نشته. او چې چا دا ورشي لکه زکات مړه پرې د زکات کال مخکې ختم دی پرې دیم کنم پرې دی یاره زکات خو ختم دی. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی اے دخدے بند تلار شاہ زکات تپوس مکو کور کی اس ضرورت ہے. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تبو خراغلا ہاں حسن ابن علی غواری اے دکاکا بچڑیا دادی اوخا او کو زما پسر دی خکیگی زمدر ن قربانی ما. حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار تلاڑ او خید جلب ن
نیولې ده اواز کوي دا اوښه خرڅومه څوک دا اوښه اخلي یا الله چې د حضور پاک د شونډو سره شونډې مبارکې د چا لګېدلې وي بے غیرته کار به کلم نه کوي سیدنا حسین ابن علی ورته مخې ته راغی ورته وی رورا اوښه خرڅې وی اوښه خرڅومه نو که دا اوښه ډارک ورته یو څنګه دی وی ای زما ګرانه رورا اسې نه چې زه ورته اوښه کور ته ودرومه او د هغې بچو ضرورت نغدو پیسو ته وي نو د چا ضرورت رفع کول پکار دی حسین ابن علی لګی دی عبدالله ابن عمر پہ راغی ورته وی د اوښې قیمت ته وایه د اوښې قیمت څومره دی د غیرتي پلار زوی ور باندې راغی حسن ابن علی ته وی د اوښې قیمت وایه ورته وی پلار دی په عدالت باندې او انصاف باندې مشهور دی او خاني تاسې خرڅې کړي دي خپل قیمت ولګوا هر چا سره خو سړی سودا هم نشي کولی بس تاسې همیش مالدارو پاتې شوي بس خپل قیمت پې ولګوا حسن ابن علی ته وایي رضی الله تعالی عنهما وی دومره پیسې شوي وی ډېره ښه ده هم دومره په پیسې کېږي پیسې ورته ورکړلې نو حسن ابن علی رضی الله عنه مبارک د خپل کور نه داسې روان شو لکه کور دلته ای او دې داسې روان شو نو عبدالله ابن عمر ورته وایي الحمدلله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وایي یا حسن رضی الله عنه ته خو دې خوا لاړې کور دې داسې دی او داسې روان دی عبدالله ابن عمر ته وایي بس زه لږ چا سره مې کار دی چا سره مې کار دی هغه ته لږ ورځمه ورته وایي کار دی وایي او بس دې ته داسې لاړو څه ټیم بعد عبدالله ابن عمر سوچ دا وکړو چې ته راواپس شه دا اوښ د خرڅ کو دا پیسې دوی کور ته نه وړي چاته یې ورکوي خو تپوس یې ولګوه ورپسې غلی را روان شو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما را روان دی یو ځای کې حسن ابن علی رضی الله عنهما یې ولیدلو چې یو کس ته یې غاړه ورکړه ورته وی ای د خدای بنده تا باندې ټیم ډېر تېر شو تا انتظار وکړو ما ته څه کار پیدا شلو دا پیسې والا او ورته وی ای حسن ابن علی زما کار بیگا اللہ پورا کړی دی ورته وی ای د خدای بنده اوس مانه قبولی کا اوس مانه قبولی کا او ورته وی ای د امام الانبیاء غیرت پیغمبر نوسیا ما چاته سوال کړی نو ما چاته نو ویلی زما ضرورت رب العالمین بیگا پورا کړی دی ورته وی وایا چانه دې قرض اخیستی دي ورته وی دا زما خپله معامله ده بس ما چا سره بس کاته ختمه شوې ده ورته وی نه که د چانه تا د ځان د کار دپاره پیسې راغوستي چې زه به در سره کار کوم نو دا پیسې والا هغه قرض کې ادا که دروغ به راته نه وی رښتیا راته ووایه هغه د چا نه پیسې راغوستې وي چې زه به در سره 10 ورځې مزدوري وکړم ما له د 10 ورځو مخکې پیسې راکړه چا سره یې ځان ګاڼه کړی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک دعا وکړه چې یا الله مال یقینا امتحان دی خو به ورته غاړه ورکړه وایي ستا به دا خیال راغلی چې حسن ابن علی سره به زکات او مال زکات نه دی راکړی والله بیګا ستا نه وړاندې 3 کسان راغلل یو د یمنو یو د شامو یو د مدینې منورې اوسېدونکی راته وی ای حسن ابن علی چې څه زکات در سره وي موږ ته یې راکړه نو ما سره په کور کې 300 چیلۍ او ګډې وي په 3 کسانو مې 300 واړه تقسیم کړلې هغه زکات نه وړاندې لاړم
ما سره زکات پاتې نو چې کله تللو یو کس په خپو باندې معذورو ما ته وی اے حسن ابن علی دا خو مال دی دا زه بوتللی نشم نو ما سره غلام ور وقف کړلو یو سره می غلام اولیګلو کما سره غلام وی ما بدته غلام خرڅ کړی ورته وی د امام الانبیاء نوسیا پرون چې تا باندې کوم شی به تیر شوی دا ما ته حال ټول بیګا جناب رسول الله بیان کړی امام الانبیاء می خوب کې اولیدلو راته وی چې زما بچوړې در سره سرګردان دي زما بچوړې ته دومره تکلیف پیدا کړې زه د شپې لاړم ضرورت مې رفع کړلو اے حسن ابن علی زما د پاره تا تکلیف برداشت کړلو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک میں فرمائل وی دا سے چل رہی چې زه خوشاله یم خفه نه یم خدا پیسې باخلې په ایمان یې ووایا موږ به ضرورتمند دپاره قرض چانه راوالو او اول خو چاته زکات نه ورکو چې ورکوې نو بیا ورباندې ګورګورې سنډو چې ګوره ما درته زکات درکړی او تا نه زما احسان هیر شو نرونو دا زکات به موږ ورکو دا خیرات به موږ ورکو خو په دې پسې به تکلیف نه وي حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما فرمایي زما نیکه مبارک فرمایلی دي زما پلار ته مال می پلار ولی چې کوم سړی چاته زکات ورکی یا خیرات او صدقه ورکی او دې په هغې باندې دوباره ګورګورې اون سنډلې پښتو کې درته وایم معنا هغلی بیا تکلیف ور ونه رسولو چې اما درته پیسې درکړې وې اما زکات درکړی و اما خیرات درکړی و نو نبي علیه السلام فرمایي چې ده ورباندې احسان او نسباتلو جنت کې زما ګوانډي توب دی مبارک شي نو حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما بچی چاته زکات ورکولو زکات خو پاتې کېدلم نه وی سره الله دې زمونږ استاد کور کې زکات نه پاتې کې الله دې وړاندې وباس ورونو زمونږ پریشانی نه ختميږي پریشانی مو نه ختميږي دا خبره باندې ټول برا سره متفق کېږي ان شاء الله زمونږ کور کې پریشانی نه ختميږي یا د زوی نه پریشان یو یا د ښځې نه پریشان یو یا د کاروبار نه پریشان یو یا د انګور نه پریشان یو یا د چا سره چې کاروبار د هغه نه پریشان یو دا مسله عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما تراغلا عبد الله ابن عمر نه گورنری کولا نه مشری کولا صحابه خو ډېر لوی خلقو مشری خشنه ده خو بلا تکلیف ده پښتانه متل کوي وي کله مشرین کله خپل بدنامي دوته دړي مشری واخلا مونږ ورپسې سپړ مړ چې خدای پاکه مشری دی میلاو شي چې پر طریقې سره وي خو چې مشری میلاو شي مونږ وایو چې خدایا پر دې مال دی زما لاس تراشي چې په هر طریقې سره نرنو یو سوال درته کوم مشری او مال دا دواړه امتحان دی نو صحابه به نزان ساتلو کله چې عثماني ذوالنورین ته مشری ملاوېدله عثماني ذوالنورین د یو زیارت نه مشورې د پاره ځان ډېر د مشوره به وکړو یوی زیارت نواله بل زیارت پورې عثماني ذوالنورین روجه ونیوله ووري ثمره وسره وځي عثماني ذوالنورین روجه ونیوله استخاره به کوله د شپې به جړل او دا به وچی دا به تقبله الانکه عثماني ذوالنورین رضی الله عنه تا کم مقام حاصلو مدینه منوره کې د مسلمانانو د وبو تکلیف راغی عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک ته صحابه راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه ته عثمان سره خبره وکړه عثمان رضی الله عنه مبارک يهودي له دا کوی را باندې خرڅ کا وای ناز کوی نه خرڅو وی را خرڅ کرا باندې قیمت درکوم صابلم دی وای ناز خدا زما د کاروبار د رزق د ګټلو ذریعہ ده دا ولی تعالی درکم عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک سورته وی ورته وی یا يهودي یو بل کار بوکو وی وایا وی دو کوئی قامت ما تمانا ټول والا
او نیم کوئی فیدا ما تراک او نیم فیدا استاشوا قیمت طول والا نیمه افتبت کویا استعماله نیمه بیزی استعمالوما یو افتبت استعماله یو بیزی استعمالوم او پیسی پورا درکوما عثمان رضی اللہ عنہ ډیرو خيار او انشاء الله ور کړو يهودي ول جلګه دا هډر خپل خبر ده پیسې به ملاو شي پورا د کوي او نیمه افتبه یو افتبه دی چلے یو افتبه زخر سم بس او پیسې برابر ملاو شي خلک کوئی قسم دې علم والا ته الله کوم عقل ور کړی دا عوام ته نه ملاو ښا ځکه الله د علم دا عقل تقسیم کړي نو به خو صحابه په ډېر لوی مرتبه کې دي عثمان رضی اللہ عنہ کویا واغستو نظمن کو پشان دے اگر دور کی چکم داسے ہوئی داسے ذہن کمزور ہے انہیں اگر چیر دا والے پیسی پورا ورکے او مال نیمخ لے اگر عجیبہ فیصلہ دے اگر عثمان رضی اللہ عنہ دسی فیصلہ سوک گئی پیسی پورا لارے او کویا نیم اگر خدای بخیر پیخ افتا اعلان کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دشپی باندے اے یہودیانو اے مسلمانانو ټول راضی دی افتا باندې زما د کوی نو بوړي زده چانه عوض نه غواړم مسلمانان بمراتل او به وړلې يهوديان بمراتل او به وړلې ارچا بزان لدمر او بجمع کړلې چې د يهودي نمبر براغه چا په 1 روپۍ باندې او بناغستلې يهودي حیران شو عثمان ابن عفان تدری میشتی بعد راغی ورته وی اے عثمان یو کار را سره بل نکې ورته وی ډیر خلا وی دانم کوی عمران والا زکه زما سودا کیږي نا يهوديانم تانه وبوړي او به ارچا تورکه او به هغه صدقه دا هارون الرشید یو ملنګ وزیر زار سره کینولې ملنګ خو مشورې به تنا غستلې مونږ تاسو ته بار بار بالول اے بالولا دسیو عمل رات اخایا چې مسلمان نه علاوه بل چاته پیدا رسیږي ورتوی یا هارون الرشیدہ پلان کی سرحد باندې کویا اوباسا الت د پاک ابو ضرورت ته بالول ورتوی الت کویا اوباسا انشاء الله جنت کی با تا رب العالمین بے حساب شراب در نصیب کی اورتوی بالولا کمزه چتا خودلو اخو غیر مسلم دی التمنت مسلمانانو ته فایده نشتا ورتوی اب الله رب العالمین دا الله رزق دے الله کافر تم ورکے الله مومن تم ورکے نو د خدای په ورکړه باندې تبخل مکوا او باز داسې دې کو یو پاسه چې تا ته ډیره فایده غیر دینو ترسیږي ګوره یاد ساتي زمونږ داسې بهترین دین دی عثمان رضی اللہ عنہ کار کړه چاله کا صرف مسلمانان به وبس کی یو ځلې عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ را روان دي چراغ کوی تا داسه اودره دل چوبر واخلی نو يهودي راغه د عبد الله ابن عمر دا بوکای داس لره وګرځول تعلق ورته لره وګرځول لره کله لوخه دي عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک دسی ورته اولیدل اخر د چا سوی دی کنه دسی ورته اولیدل لاړه خپل بوکای التکی خدله نو د يهودي زګه دارال شو سره خو بوکې کې خدا ور په سراغه لوخه کې خدا ور په سراغه لړزه ور باندې راغله عبد الله ابن عمر ورتوي دی خواډه دي تو درېګا عبد الله ابن عمر لاندې هغه پر راکاږي او بیرا او استله يهودي له لوخه ډکړلو ورتوي تلار شبلو خیر اوڑا اسنه زمانہ بل سره در باندې وړاندې نشي دا وبستا قسمت کې راغلي دي تلار شاه او زبدل تبلو خیر ساتم چې تراشي ستا تشلوخه بم ډکما اغه يهودي په منډلالو
عبداللہ ابن عمر خپل لوخه راواغستلو داغه وبونه ډکړلو عبداللہ ابن عمر ورپسې لوخه روان کړی دی يهودي وړاندې دی او عبداللہ ابن عمر ورپسې ور روان دی يهودي چې بار راغی ورته اے عبداللہ ابن عمر قدم برانه ناله چې تر څو دې راته د توحید کلمه ویلې نوي ما درته لوخي غرزول ما درته لوخي غرزول او ترا پسې لوخي کور تراوړې دا څه چل دی چې ایمان براولم د صحابو اخلاق دادي يهوديانو ته او په کور ته وړلې موږ نن د يهوديانو خیرات ته ناست یو دا خو زمون خیرات خورې دي قسم په خدای د يهوديانو به زمون خیراتونه خورل د عثمان رضی الله عنه د کوینا درې میاشتې مسلسل يهوديانو اوبه وړلې عثمان رضی الله عنه ول پام کوي ګوره صحابه چې دا ونه وایي چې زمونږه د مسلمانانو کویا دی دینه به هر سړی اوبه وړي څوک چې راځي اوبه به وړي الله جل جلاله د صحابه طبیعت داسې جوړ کړو عثمان رضی الله عنه ته یو کس راغی ورته وی یا عثمان ابن عفان پلان کې هغه موږ له کوی باندې کله کله زموږ نمبر یو نمبر نه راکې مطلب دا چې ورته غوسه شه عثمان رضی الله عنه وی نه دا خبره غلطه ده خیر دې درگذری ور سره کوي د عثمان رضی الله عنه هغه کوی چې هغه واغستو مسلمانانو بم ته وبس کړي يهودو بم تس کړي چې کله ټول کوی واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چاته دعا کړی یاد ساتي هغه نه به خدای داسي میوه جوړي چې دنیا ارزه ته خدای پر د فائدې ذریعہ وګرځي عثمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام دعاګانې غوښتې الله د عثمان په مال کې برکت واچوا او به ویل کو څوک ګوري جنتی انسان نو عثمان ته دی وګوري عثمان رضی الله عنه هغه سره یو ځلې بلا را روانو او زړی ابو ته وشو چې ابو ته ورتاو شو ابو وسکی نو د عثمان رضی الله عنه غلام وړاندې لاړو چوي قتل کوي باندې خلق لګي دي اوپر او باس عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورته وي د आवाज ګل دي خراش بدل ته ودرګ هغه وی چې وینل ته ودرګا ته لګ آرام وکړه زلا برابر مبو ته میړنه کی ورته وی حضرت تاسو هغه ځنول چې وبسکم اوس وینا لږ صبر وکړه خلق لال بیا عثمان رضی الله سر اوچت کو چې ویل دل بیا په کوی باندې دوه کسان لګي دي ولار دي اوپر او باسي به ول کېنا کله چې دوار املال عثمان رضی الله عنه راغی کوئی تو درېدلو او بیره او استله غلام ته وی اے د خدای بندا کما اتارا غلې وی دی کوئی تا ستانه وړاندې يهوديانو غیر مسلم او بوړلی اسنه پاغي کی تاخير راغله به ویل چې عثمان په خلق باندې خپل سخا ورثباتی ځان به داسې ساتلو اگر عثمان رضی الله عنه وہ ورځ استخاره وکړه او به ویل مشری نه غواړم ځکه مشری داسې اوسیز دی چې دا به ټول عمر امتحان کې او به دا خبره کوله مال مغواړي بل عثمان رضی الله عنه د تبوک مجاهدینو د څومره اسلحه واغسته او سبب مال مغواړي مال فتنه ده زکات په در باندې راشي او ته به زکات کې تاخير وکي لکه نن زمونږ مسلمانانو باندې دنیا کې معنا بل اور چاته پوسو کو ماته مولوی صاحب تاسو دعا وغواړئ چې دا کوم وایرس لګېدل دی دا خدای پاک دې موږ پاکستان او دا ملکونه رونو وایرس دا زموږ د ګناهونو نتیجه ده کافرو کې ولګېدو موت تم را روان دی که الله ته رجوع ونکړه دا څنګه سیز دی رب وي هغه طاقت والایم تا خو چې طاقت والا امریکا ده روس ده برطانیه ده چین ده نه رب العظیم یو بیماری پیدا کړه سوګوي 15 سکندو کې لګي او سوګو 1 سکند کې لګي الله اکبر سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه تا یو وفد راغی د نجران نه
ورته وی امیر المؤمنین زمون په مال کې بیماری راغله ده. عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه را جمع کړل، وفد برابر کو نجران ته لاړ شي، اره زر لاړ شي نجران ته وفد لاړو. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ مبارک مور پسې لاړو، ورته وی اے د نجران تجارانو، اے د نجران کاروبارانو راجم شي تاسو. خلق حیران شو، ورته وی یا عمر یا امیر المؤمنین وبارغ لمالم تبا و برباد شو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ راجم شي کاروبارانو تو استاسی کاروبار کی نقصان روان دے، بلے سپک تول باندې ورکوي، د بلنے پدرون تول باندې اخلی. یو ورکرا کرم خراب شوی دا، بے ورتوی تاسو کی دروغ عام شوی دی، کاروبارم خراب دے، دروغ در کی عام شوی دی. دو شیانو خیلو ساتی دروغ پری دی. یو کاروبار کی نظری ثانیو کئی، کاروبار مو خراب دے، کاروبار مو صحیح کئی. او دریم دا چی تاسی زکاة پٹیم نو باسی. اخوی ورطوی امیر المؤمنین سچتا اول دا ټول دی، خود دید پارا منگتا دعاو کچھ رب العالمین دا مسئلہ ختم کی. عمر رضی اللہ عنہ ورطا کسان پری خودل سکسانی ورطا پا کاروبار بانی منتخب کرل، چکم غٹ تجارانو دا کاروبارو گورا. او اگا خلق چکم زکاة دا پارا مستحقینو اگوی تا ویلی پلانکی تلار سے زکاة ہوئی غوارا، چی چام زکاة ندر کولو ماتا خط کولی کا چی پلانکی زکاة نور کئی. دریو رازو کی دننا دننا د نجران بیمار مال اللہ رب العالمین ټول جوړ کو. خدای پاک انسان باندې ډومبه امتحان په مال لاولي چې مال در نه واغستو صحیح نشوي، به در باندې الله پاک د اولاد راولي، اولاد دې ټیک نشو پاغي سره توبه اونیستا، به در باندې الله پاک پسند راولي. نن موږ نه الله ناراضه دی، روزه مداسي، حج مداسي، معاملات مداسي، کاروبار مداسي. نوی وارث لگے دلے لگے دی خلق دیو بل ملکون مسلمانان راوباسی. یاد ساتھی اللہ تا رجوع پکار دا، زکاة صحیح کئی. یو کاروبار کی دروغ مو آئی، دا مال تعالی چو خدای تقدیر کی لگلے دا بتا اللہ در کئی، دروغ مو آئی. تعالی چو اللہ سمر دولت لگلے بتا اللہ در کئی، پا آرام مرا گنڈا پا حلال را گنڈ کا. او گورد اللہ نے چه سنگ غواری قسم دے در کئی بیدر نخ کسب مال بچ گئی، حلال کسب بچی صالحہ کئی، زکاة پٹیم ورکول تا مالدار کئی، بچی دی صالحہ گرزئی. نو زکاة پا منگو تاسے ورکو دا دا خود حکم دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کسرانے ورطوی حضرت ما زکاة راولے چاہتے ورکم، ورطوی کینا اولیا یو رس پی تیرہ شوا، وی کینا دل بلا ورس پی راغل تیرہ شوا. یعنی جی امام شو تاو کسان رانا وصل دا زکاة چاہتا ورکم، ورطوی لیکن انتظارو کا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر طول خاریہ کی یو فقیر نو چی زکاة قبض کرے رہے. نو امام صاحب رحمت اللہ علیہ تپوس کے چا حضرت دا زکاة زما قبول نشتنگا چل دے. وی زم اگر زیدلم کم فقیرانو باندی چا ما زکاة تقسیم کرے ہو آغوی نمی دوبارہ تپوس کو آغوی وجہ زمانگا گزارا نن کی گی سبا دا پارا بیا گورو. داغی وقت فقیران ہم داسی فقیران. یاد ساتھی پا زکاة بانی حج نش پچا کولے چا تا چالا پیسی ورکی پا دی حج تلار شا، دا زکاة پیسو بانی حج نکی گی، و دا زکاة پہ پیسو بانی عمرہ نکی گی. دا دا زکاة پیسی والا عمرہ پیو کا دا نکی گی رونو ور باندی گورے. یاد ساتھی مدرسہ چی قرضار نہیں پاقا زکاة نکی گی، دا زمان مدرسہ دا زکاة پما باندی با علکی گی چی کلا زمان دا مدرسی پما قرض دا قرض نشتا نو زکاة تانا سنگا والا. زکاة ارا مسئلہ منگ پا دی منبر دا تا بیانو دا اللہ دا رضا دا پارا
مدرسه قرضداري شوه، محتمم سره، ناظم سره، استاد سره رابطه وکاوه مولوی صاحب دی کې څه ضرورت دی؟ کاغه ضرورت ته زکات په پیسو کېدلو زکات کې ورکا، کله زکات په پیسو نه کېدلو نو زکات به مستحق ته ورسوا. بس مسله ډیره جوړه ده. منګه صاحب دا یو کوم سکیم په حکومت شروع کړو مخکې نه، هغه بنظیري سکیمو کې څه شو؟ یو ځل ما چاته بوزم مال زنان ډېر زیات ولاړ دي ولدا د بنظیر د زکات سکیم دې څه پروګرام دی. زمنګ مالدار خلکو په کې اول نه زنانه ولاړ په ایمان یو خدای په وایرس نه لګي. یا مالدار خدای ته وګوره، ته فقیر ته ورکا زکات، ته مستحق ته زکات ورکا. خپل زکات مخوره چې ته د خیرات مال دا زمونږ امپیګان دي که ناظمان دي او که اره بلا ده، قسم په خدای چې دوی دا پیسې دوی په خپل مال په خپل کور په خپل باغ لګوي، دا حرام دي دوی دپاره. دا به قیامت کې دا فقیران د ګریوان نه نیسي، دا به دا فقیران نیسي. ورته به وایي چې تا پې باغ جوړولو، تا پې کور ته خپل روډ پخولو، زما غم به دې کړی دی. عام روډ دی، عام روډ، عامه کوڅه ده، او یو خوا د کونسلر کوڅه ده، د ناظم کوڅه ده. ناظم دې ځان له په خپلو پیسو جوړه کي، دا د بیت المال د مال نه نشي جوړولی. عمر رضی الله عنه گورنر د یمن ته خط ولېږلو چې زه خبر شوی یم چې ته د یو کس په جانماز باندې مونځ کې، د هغه په مصله باندې مونځ کې، زر زر گورنري پرېږده او راځه. هغې درخواست وکړو یا امیر المؤمنین ما ته جانماز هغه هدیه کې راکړی. ورته ویلې په یمن کې ډېر غریبان پراته دي، هغلی ولې په هبه کې نه ورکوي تاله درکوي. هله زر زر راځه. راغی په مدینه منوره کې همداسې معزوله کړل، ته به گورنري نه کوي. دا زمونږ حال دی. نو صاحب وایي وارث هلی دا یو بل سره ملاویږئ نه، یو بل سره به دا نه کوئ، یو بل سره به دا نه کوئ. زه درته وایم یو بل ته غاړې ورکوئ، غاړې. وایرس دې نه نه لګېږي، وایرس د الله عذاب دی، الله ناراضه دی، الله ناراضه دی. حکومتونو والا هغوی دې الله ته رجوع وکړي. او دا داسې وبا راغلی ده که ستاسې خیال یې ګوره ړومبی کفري ملکونه ونیول، چین یې ونیولو، امریکې ته ورسېدو، یو ځای او بل ځای. تاسې ته وایم هغوی له هم دا د ایمان موقع د هغوی د ایمان راوړي، الله نه دې رجوع وکړي. قسم دې چین والا دې په صدق باندې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغوی د ایمان راوړي، که وایرس په سترګو ولیدلو بیا دې ما ته مخ تور کړي. کلمه دې هغوی وایي ځه منګه و تاسې څنګه یو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سردار کونین روایت انس ابن مالک نقل کړی دی، فرمایي څوک چې وکړه دا وایي په طعام باندې لا علاج بیماری ته به الله علاج وګرځوي. اے امت محمدیه تدا کلمه وای بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وکړه وایا که وایرس ولګېدو بیا راشه مخ راته تور کا، زما د پیغمبر خبره کلم دروغ کېږي نه. خو الا چې ستا په خېټه کې حرام نه وي، د یتیم مال په خېټه کې پروت دی او ته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، په دې سپېږمه باندې دا بیماري درنه نوځي. پردی مال نه ځان وساته، غیبت نه ځان وساته، او رزق حلال ګټاو، په حلاله طریقې خورا. روټۍ ته چې کېنې مخکې ورته لاسونه ووینځه. اوس دوی وایي چې لاسونه به پاک وینځي طعام ته، دوی اوس لګې دي او ځان به پاک ساتي او دا به کې. دا خو زما د محبوب ارشادو چې پاکي د ایمان حصه ده، نیم ایمان دی. تاسو خو نه منله مردارانو. اوس یو انګریز اوس د دې وایرس باره کې یو خبره ایجاد کړې ده چې په چمچو باندې خوراک مه کوئ. واه واه، په چمچو خوراک مه کوئ. دا خو نن نه 1400 کاله وړاندې جناب رسول الله ویلي وو.
دا یاد ساتئ دوی اوس دې ته ورسېدل چې کامیابي په څه کې ده په طریقو د جناب رسول الله کې ده نو تاسو خپله شروع کړئ که نه چې روټۍ خورو بسم الله وعلى برکت الله دا به ویو که نه به لاسونه ورته ډومبې ووینځئ بعضې خلک زمونږ داسې دا بعضې کاروبارن چې کله بازار کې کار کوي دا زه ګورم هر چا سره زمونږ تعلق وي نو به چې روټۍ ټیمرش داسې وکړي داسې بس زمونږ لاسونه پاک دي بس کینې ورته دا پاک نه دي نبی علیہ السلام فرمایي روټۍ ته لاسونه پاک ووینځئ په اوبو باندې په کپړو خو نه پاکېږي تیموم وې څه خدای پالوا موړ کا تیموم خو نه ده چې تیموم وې نو روټۍ ته به لاسونه وینځو دا معنا بونیر کوم داسې تپوسو شو میډیا والاو ما داسې ویل ضروره ساده ملایمه بې تعلیمه بې علمه ساده د خدای تعالی فقیرم خو زه د عام مسلمانانو ته د میډیا په ذریعه باندې رسوم چې یارونو وایرس نه مه یریږئ آسان علاج دا دی چې روټۍ ته کینئ لاسونه وینځئ او چې روټۍ نه پاسېږئ بې لاسونه وینځئ او یاد ساتئ چې کله هر طعام خوري دا ور باندې وایه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دې جمعې بیان ټول ځان سره برابر کوي او دا دعا کورونو کې یاد کوي ایس یریږئ مه یریږئ ایس هم نشته نه وایرس شته او نه بل څه شته او دویم دا چې د چا در باندې حق ته پټۍ مې ادا کوئ پردي قرضونه خلاصول پکار دي ځکه پته لګي نه او چې چا سره معاملات کوئ د نبی علیہ السلام په طریقه باندې وکئ ځکه غلط معاملات دا ځان سره شر راوړي نو الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو ټولو کامل ایمان نصیبه وګرځي نو وایرس دپاره هم دغه وظیفه موږ ورکوو انشاءالله داسې ملګرو بېګاره بېته کړې وه چې مولوي صاحب د دې دپاره څه داسې وظیفه تاسې ووایئ چې دا خلق یاده کړي نو تاسې ته هم دا الفاظ ځان سره وایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا کلمات یاد کړئ وزل سار وای وزل ماقام وای ان شاء الله اس بم نه لګيږي او موږ دعا غواړو ځکه انسانیت ته بیماری لګیدل موږ په خفقېږو الله دې دا بیماری د ټولو انسانانو اوچت کړي هغه خلق چې هغوی په بیماری مبتلا دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي الله دې ورته هدایت نصیب کړي ځکه جنت ته الله دې الله دې ټول انسانیت ته هدایت نصیب کړي ځکه د خدای جنت ډېر پراخه دی د خدای جنت کې کما او تا پکې را باندې تنګېږي نه او که راسره دا ټول چینیان را دننه شي مسلمانان شي نو تنګېږي نه او که دا ټول خلق بار پاتې شي نو جنت په مو ته پراخېږي نه چې کومه محیصه د هغه به وي زموږ استاد دی یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله ته زموږ نه راضي شي هر وخت مو دې الله دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول